دغه 15 شپږ کاله خلک په دې خواروي په دې تکلیفو کې وو یعنی باور او اوس مشکل یو ځای تېرېږو د ماشومان په یو ځای کې وینو په دغه یو ځای تر اوسه پورې زموږ زړه خونه کېږي چې کله یې ووینو ویره د چا سره نشته که ماشوم دی که زنانه ده که هر څوک دی پر سړک باندې په اخترو کې واړه ماشومان دي لاسونه یې سړک ته راوتلي ماشوم ملالې لاس موټر ته ورکوي دا ویره نشته چې دا به اختطاف کړي څوک دا ویره نشته چې دا به ورک شي دا الحمدلله دا شی نشته په دې باندې باور وکړه زموږ زړونه یخېږي او الله دې نور هم زموږ تاسو زړونه په دې یخ کې چې دې خلکو ته هغه ټول د ژوند اسانتیاوې راوړي چې سبا یې ووینو د چا زوی په کوڅه کې ونه ګرځي د چا بچی بې تعلیمه پاته نه شي د چا بچی چې به د مریضۍ د وجې دغه خپل وس ورسره وکړو چې یاره دغه خپل ځای ته ورسېدي هغه چې په کار هغه ورسره وشوه دا شیان که موږ ټول ووینو باور وسه بیا به دا زموږ ستاسې زړونه هغه به تازه هم وي او زړونه به همیشه لپاره خوشحالي پکې موجوده وي او الله دې زموږ دا نظام راته دائم همیشه ولري او الله دې د دې توفیق راله راکړي لکه څنګه چې خدای نصرت وکړي کفار یې وایستل اسلامي نظام راغی امنیت قایم شو دومره چې الله را سره وکړي چې د خپل ولس په دغسې یو حالت کې ووینو چې په هغه باندې مې زړه نه ځورېږي هغه که د دوی د اقتصاد خبره وي که د دوی د تعلیم خبره وي که د دوی د نورو مشکلاتو خبره وي چې مشکلات یې حل ووینو او دغه هدف دپاره چې دغه یو مسؤلیت دغه حالت ته چې ورسېږو انشاءالله بیا به دا زموږ ستاسې وطن داسې چې موږ خپل وطن د دې احساس کوو چې الحمدلله اوس هغه مسؤلیتونه هم تر حده پورې راپدي د خلکو مشکلات هم ورک شوي دي تر څو چې خلک مشکلات ولري موږ تاسې باندې ارام وي زموږ تاسې په هغه باندې زړه بدېږي موږ تاسې په باندې به خفه یو نو راځئ دغه مسؤلین وروڼه که د دې چې رئیسان صاحبان دي خالي وجې ته ونه ګورو چې موږ دروازې راسو کاغذان امضا کوو ورکې امضا کوو چې ولا د سختونه مې خلاص کړه او خلاص دغه نه دي چې خالي به خلک خلاص کړه او کاغذان مې خلاص کړه اصلي دا دی چې په کوم ځای کې موږ پوښتنه وکړو چې یو څوک مشکل لري دا مشکل پوښتنه یې شوې ده مشکل یې حل شوی دی یو څوک ورغلی دی پوښتنه یې کړې ده مسله د کوم ځای پورې ورسېده هغه که ستا په ریاست کې هم وي تا کاغذ خلاص کړی دی خو دا سړي چې کاغذ خلاص یې سړي کار شوی دی که نه دی شوی تا د سخت پر وکړي ما د سخت پر وکړي خو دا سړی بیا هم په میاشتونو کله کله خلک شته چې په کلونو یې کار ورکړه شوی صحیح ده که مشکل دلته نه په مرکز کې مشکل په بل ځای کې بیا هم دغه زما استاد دغه په کار ده چې په دې پسې سر وګرځو تلویزیون خو دا خبره ورسوه چې ولې دا خلکو دا خلک ولې کړي شي دا زموږ ستاسې د انقلاب چې تېر شو دا زموږ ستاسې تکالیف چې تېر شوه د جهاد مرحله وه د بند و شهادت و زخم و د دې اولس چې وه دا زموږ دا مسله د راقلو وړه مسله وه دا موږ ته په لکه لمر ته چې ګور قسم په الله داسې راته ثابته ده چې خود نصرت خداوندي نه وای نه زه ولاکه په دې مابس کې روغ راوتلی وای نه ولاکه ته په دغه جهاد کې په دغه شکل باندې تر رسېدلی وای تر دغه ځای پورې دا د خدای نصرت واضح معلومه خبره وه دغه امریکایانو به کله کله بندیانو ته ویل یو څو موده چې ولې د 15 میاشتې تېرې شولې دغه غوښتل بل موږ که ستۍ په اندازه باندې 15 میاشتې زموږ دا ډېر 6 میاشتې 6 میاشتې که موږ ستۍ په رقم په دغه کپسو کې بندیان شو موږ لیونیان کېږو موږ هم دغسې نه پاتېږو حتی ډېر کسان پکې داسې هغوی والا چې اسلام راوړي هغوی دا څنګه خلک دي په کلو په دې 2 متره ځای کې بندیان دي د دې د حوصله ولې نه کمیږي د لمونځ ولې نه قضا کېږي پر مازه باندې موږ خالي شور کوو هغه جنګ را سره کوي اوسپنې وایي ځان وژني را باندې چې حمله را باندې وکړي دا څنګه خلک دي دا ولې نه ستړي کېږي په همدې وجه هغوی ډېر خلک پکې ایمان راوړي اخر د امریکایانو په پوه شو چې دلته خلک مسلمانېږي بیا بیا دباول بیا بیا دلته ځان نه ښکاره کوو چې وکړي ځان بیا نه ښکاره کوي دا هم د بخاطر د ټولې چې دا موږ تاسې دا سم صحیح چې دا ټوله د خدای نصرت و د خدای شکر به وایو چې الحمدلله په دا کې راغلو د الله نه به مو دا تمه وي چې خدای پاک په دې کې نور هم نصرت وکړي او دغه امتحان مې در هغه امتحان ډېر زیات چې موږ تاسې په غرو کې وو په جیلو کې وو په شیلو کې وو په باندو کې وو هغه امتحان چې وو هغه به نسبت تکالیف یې زیات خطر یې کم و نن تکالیف کم دي خطر یې زیات دې ته مو متوجه اوسېږو